السلام علیکم ګل الله زده کوونکو په همدې هیله تمه امید باندې چې تاسو به روغ او جوړ وئ د صحت په کلوي کې به پټ وئ زموږ درسونه به په خپلو کورونو کې د ژمن ټلویزیون څخه اورئ ګل الله زده کوونکو البته د اووم ټولګي زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت مو د نن ورځې موضوع مو بیا هم بیولوژي او موضوع مو حجروي نظریه او مایکروسکوپ دی په تیر درس کې د حجرې په کشف باندې غږېدلی وو د بیولوژي پر څانګو غږېدلی وو د بیولوژي په معنا غږېدلی وو او د بیولوژي په تعریف غږېدلی وو دا مو د تېرې ورځې موضوعات وو لنډه شان دا ما یا لنډې خبرې په تیر درس کې کوو راځو بیا خپل نوي درس ته ګلونه زده کوونکو تاسو د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون چې تاسو مخکې ورسره اشنایي نه لرله په لومړي ځل له شپږم ټولګي څخه تاسو اووم ته بریالي شوئ او له دغه مضمون سره مخ شوئ غوره خبر ده چې موږ او تاسو لومړی د دغه مضمون معنا وروسته یې تعریف یې اړوند موضوعات باندې ځان وپوهوو بیولوژي معنا مو کړې وه چې بایوس معنا ژوند او لوجي معنا بایوس ژوند او لوجي پوهه یعنې د ژوند پوهه دا د بیولوژي د مضمون معنا شوه تعریف له هغه بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي ډېرې څانګې لري چې د هره څانګه د ځانګړو ژوندیو موجوداتو مطالعه تر بحث لاندې نیسي د مثال په ډول اکتولوژي کبان مطالعه کوي اکتولوژي دا کبان مطالعه کوي په همدې ترتیب سره اورنتولوژي الوتونکي مطالعه کوي په دې اساس نورې څانګې چې تېر ساعت کې مفصله خبرې مو کړې وې خو د اوس لپاره راځو بله موضوع په تېر ساعت کې د حجرې کشف لنډې خبرې په هغه باندې هم کوو حجره ستاسو د سویې مطابق ځو بلکې په کشف کې ډېرې خبرې کېدي ول هغه په تاسو په لوړو ټولګیو کې وایي د حجرې په کشف باندې خبرې کوو د لومړي ځل لپاره رابرټ هوک په 1665 میلادي کال کې دکارت په لرګي کې کشف کړه لرګي کې کشف کړه 1665 میلادي کال رابرټ هوک دکارت په لرګي کې کشف کړه لومړي ځل لپاره وروسته شلایدر شوان همداشان ویرشو هغه عالمانو د جرمني هېواد چې دوی په دغه برخه کې څېړنه تحقیق وکړ تر څو د معلومات نور هم قوي کړي تر څو دا واضح کړي چې ژوندي موجودات له حجراتو څخه جوړ دي یا منځته راغلي دي نن موضوع مو ده حجروي نظریه او مایکروسکوپ حجروي نظریه او مایکروسکوپ د عالمانو هغه خبرې هغه معلومات چې د حجرې په برخه کې لرل هغه راټول کړل په دریو نقاطو کې خلاصه کړل چې دغه دریو نقطو ته حجروي نظریه وایي د عالمانو هغه خبرې هغه مطالعه هغه معلومات چې دوی په دغه برخه کې راټول کړل د حجرې د کټ د حجرې په باره کې د ټول سره راغونډ په دریو نقطو کې خلاصه کړه چې دغه درې نقطو ته حجروي نظریه وایي حجروي نظریه د عالمانو هغه معلومات هغه مطالعات چې د حجرې په باره کې لرل هغه یې راټول په دریو نقطو کې خلاصه کړل دغه درې نقاطو ته یعنې دغه درې نقطو خلاصه یا دغه معلوماتو غونډول او خلاصه کول په درې نقاطو کې حجروي نظریه بلل کېږي درې نقاط کوم کوم دي حجروي
نظریه اوله خبره ټول ژوندي موجودات له یوې یا څو حجرو څخه جوړ دي. لومړنۍ خبره د حجروي نظریې چې عالمانو یادوري کړه یا د حجروي نظریه کې ځای ورکړ همدغه ټول ژوندي موجودات له یوې یا څو حجرو څخه جوړ دي چې بیا وروسته په د حرکت کې خبرې کوو. دوهم ټول حجرې له پخوانیو حجرو څخه جوړې دي چې د یوه کرښه به اضافه کړو لورنۍ حجرې نومیږي. دوهم قدم کې ټولې حجرې له پخوانیو حجرو څخه جوړې دي چې لورنۍ حجرې نومیږي. جوړې یا منځته راغلي دي. د حجروي نظریې دوهمه کرښه دوهمه نقطه همدغه ده چې ټولې حجرې له پخوانیو حجرو څخه منځته راغلي یا ټولې حجرې له مورنیو حجرو څخه منځته راغلي. په دې اساس چې یوه حجره موجوده وه هماغه په دوو برخو تقسیم شوه. هغه دوې حجرې په څلورو برخو څلور په اتو اتو په شپاړسو په دې ترتیب سره حجروي ویش سرته رسېږي یا حجره ویشل کېږي. درېیمه نقطه یا د حجروي نظریې درېیم بند په درېیمه نقطه یا په درېیمه برخه کې حجروي نظریې حجرات د ژوندیو موجوداتو وظیفوي او جوړښتیز واحد دی. یعنې په دا تعریف هم دی او دا د حجروي نظریې وروستی درېیمه کرښه هم ده. وظیفوي جوړښتیز واحد په څه معنا؟ پخوانۍ حجرې او لورنۍ حجرې څه معنا؟ په همدې ترتیب سره یوې حجرې او څو حجرې په دا کرښو کې په لنډ ډول په دې باندې خبرې کوو تر څو تاسو لا ښه وپوهېږئ چې په حجروي نظریه کې کوم نکات نغښتي یا موجود دي. ګلونو زده کوونکو لومړنۍ کرښه کې لیکل شوي دي چې ټول ژوندي موجودات له یوې یا څو حجرو څخه جوړ دي. اوس یوې حجرې څه معنا څو حجرې څه معنا؟ هغه ژوندي موجودات چې د یوې حجرې نه جوړ دي واحد الحجروي نومیږي. ژوندي موجودات چې له یوې حجرې جوړ دي واحد الحجروي. دا په سترګو نه لیدل کېږي لکه امیب، بکتریان، پرامیشیان، جاردیان، دا هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې جوړ او په سترګو نه لیدل کېږي د واحد الحجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادېږي. خو له بل اړخه څو حجرو په دې معنا چې دا هغه ژوندي موجودات دي هغه برخه د ژوندي موجودات چې د میلیونهاو حجراتو څخه منځته راغلي یا جوړ شوي دي چې دغو ته کثیر الحجروي وایي. کثیر الحجروي هغه ژوندي موجودات چې په سترګو لیدل کېږي موږ یې وینو دوی حرکات فعالیتونه موږ وینو لکه انسان لکه نور داسې ژوندي موجودات چې په عادي سترګو د لیدلو وړ وي دا د بې شمېره یا د میلیونهاو حجراتو څخه منځته راغلي دي. لومړنۍ کرښه کې دوې خبرې وې
یوې حجرې څو حجرو یوې په دې معنا چې واحد الحجرې وي یوه حجره نه جوړ شوی په سترګو نه لیدل کېږي څو حجرې په دې معنا چې ځینې ژوندي موجودات د میلیونهاو یا د ډېرو حجراتو څخه منځته راغلي چې هغه په سترګو باندې لیدل کېږي دوهم کلام کې پخوانیو حجرو لورنۍ حجرې څه معنا دا په دې معنا چې حجره چې کله اعظمي حد ته ورسېږي وده یې تکمیل کړه پوره شوه هغه په دوو برخو ویشل کېږي که یوه دوه کېږي دوه څلور کېږي څلور اته اته شپاړس په ترتیب سره یعنی یوه حجره اعظمي حد ته رسېږي هماغه په دوو برخو باندې ویشل کېږي چې د پخوانیو حجرو څخه هغه حجرې چې منځته ورځي د لورنیو په نامه سره یادېږي څو نورې لورنۍ حجرې له هغوی څخه تولید او منځته راځي نو یو وایي په دغه برخه کې چې حجره ویشل کېږي تر څو د ویش نه وروسته له هغوی څخه نورې حجرې چې لورنۍ حجرې بلل کېږي منځته راځي په دې ترتیب سره د حجراتو ډېرښت یا د حجراتو تکثر صورت نیسي بل حجره د ژوندیو موجوداتو وظیفوي او جوړښتیز واحد څه معنا لکه مخکې هم یادونه شوې وه په لوړ ټولګي کې به تاسو هم دا معلومات پوره واضح کړئ که موږ تاسو وګورو چې یو دیوال له خښتو څخه جوړ دی د دیوال د جوړښت واحد خښت شوه خو موږ وایو د انسان د جوړښت واحد به څه شی وي نو په دغه باره کې موږ تاسو وایو چې د انسان یا د ژوندیو موجوداتو د جوړښت واحد چې اساس بنیاد یې دغې ټاکلی ده حجره ده لکه د دیوال په جوړښت کې چې خښته شامله ده او خښته د دیوال جوړښتیز واحد شو په همدې اساس د ژوندیو موجوداتو د جوړښت اساسي واحد حجره ده وظیفوي واحد په څه معنا هغه وظایف لیدل تلل کتل بویول اوریدل لمس کول څومره فعالیتونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې اجرا کوو په مخې بیایو دغو ټولو ته وظیفې ویل کېږي اوس همدغه وظیفې چې موږ یې سرته رسوو یا همدغه وظیفې چې نور ژوندي موجودات یې سرته رسوي د دغه واحد چې شی ده یا د څه په مرسته دغه وظیفې سرته رسېږي د دغه وظیفې واحد د دغه وظیفو د اجرا کولو واحد حجره ده نو یې وایو حجروي نظریه په دریو نقاطو یا په دریو ټکو ولاړه ده لومړی ټول ژوندي موجودات له یوې یا څو حجرو څخه جوړ دي دوهم ټولې حجرې له پخوانیو حجرو څخه جوړې دي دریم حجره د ژوندیو موجوداتو وظیفوي او جوړښتیز واحد ده یعنی هم ژوندي موجودات د حجرې په مرسته وظیفې اجرا کوي او هم ژوندي موجودات د حجرې څخه تشکیل شوي یا منځته راغلي هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې جوړ دي واحد الحجروي نومېږي په سترګو نه لیدل کېږي امي بکتریا پرمیشن جردیه یې بېلګې دي کثیر الحجروي هغه ژوندي موجودات دي چې له زیات شمېر حجرو څخه منځته راغلي او جوړ شوي دي ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسو دا وپېژنو چې حجره موجوده ده ژوندي موجودات د حجراتو څخه جوړ دي حجره د لومړي ځل لپاره د کار په لرګي کشف شوه ضرور ده چې هغه اعلی موږ او تاسو وپېژنو چې په هغې باندې حجره کشف شوې ده ضرور ده چې هغه اعلی موږ او تاسو وپېژنو چې په هغه اعلی باندې حجره کشف شوې ده د حجرې د لاښې مطالعې په خاطر باندې موږ او تاسو مایکروسکوپ مطالعه کوو مایکرو کوچنی سکوپ لیدونکی د کوچنیو شیانو لیدونکی کوچني شیان کوم هغه شیان چې په سترګو نه لیدل کېږي هغه شیان چې د سترګو له نظره د دید یا د لیدلو وړ نه وي دغه لپاره موږ او تاسو له مایکروسکوپ څخه ګټه اخلو مایکرو کوچنی سکوپ لیدونکی وروسته مایکروسکوپ تعریفو تعریف یې څه ډول دی مایکروسکوپ له هغې آلې څخه عبارت ده یا هغه آله ده چې د هغې په ذریعه په سترګو نه لیدونکي شیان موږ او تاسو وینو هغه آله
چې موږ ته طاقت توانایي د دې راکوي چې موږ او تاسو هغه شیان چې په سترګو نه لیدل کېږي موږ او تاسو ووینو وضاحت ورکړو هغه الله به مایکروسکوپ نومیږي او دغه ژوندۍ موجود باره کې به موږ ته مایکروسکوپ معلومات مایکروکوچنی سکوپ لیدونکی هغه اله ده چې د هغې په ذریعه په سترګو نه لیدونکي شیان وینو د دې مایکروسکوپ تعریف ده راځو د مایکروسکوپ ډولونو ته مایکروسکوپ ډېر ډولونه لري خو ستاسو د اووم ټولګي په بیولوژي کې فقط دوه ډوله مایکروسکوپ چې یو ساده بل مرکب مایکروسکوپ دی تر بحث لاندې نیسو د دې په خاطر تاسو ستړي نه شئ د دې په خاطر تاسو ته معلومات اضافه نه شي تاسو د دې په خاطر چې ګنګس نه شئ په واضح ډول ساده ساده د کتاب د محتوا مطابق د عنوان مطابق ستاسو خپل موضوعات تشریح کوو سکوپ مایکروکوچنی سکوپ لیدونکی مایکروسکوپ هغه اله ده چې د هغې په ذریعه په سترګو نه لیدونکي شیان وینو راځو د مایکروسکوپ ډولونو ته که تاسو تعریف لیکئ نو زه به پاس ډولونه ولیکم مایکروسکوپ ډېر ډولونه لري خو دلته فقط دوه ډوله ستاسو لپاره واضح کوو یو ساده بل مرکب نن یې په نظري ډول وایو په راتلونکي درس کې به انشاءالله په عملي ډول تاسو ته مایکروسکوپ تشریح د مایکروسکوپ اجزاوې د مایکروسکوپ وظیفه د مایکروسکوپ بېلې بېلې برخې به ستاسو لپاره په عملي ډول په راتلونکو درسونو کې تشریح کړو راځو فقط د مایکروسکوپ ډولونو ته ساده مایکروسکوپ هغه مایکروسکوپ ته چې یوه عدسیه ولري موږ او تاسې ورته ضربین وایو سر جوړونکي ورڅخه استفاده کوي موږ او تاسو ضربین ورته وایو یوه عدسیه لري سر جوړونکي ورڅخه کار اخلي موږ او تاسو په ساده ژبه کې ورته ضربین وایو د لومړي ځل لپاره په 1590 کال کې دوه عالمان زکریا جانسن او جوهان دا دوه هغه څوک وو چې په 1590 کال کې ساده مایکروسکوپ منځته راوړ مرکب له هغه مایکروسکوپ څخه عبارت ده چې دوه یا څو عدسیې ولري هغه مایکروسکوپ چې دوه یا څو عدسیې ولري له مرکب مایکروسکوپ څخه عبارت تاسو به په خپلو مکتبونو کې په کلینیکونو کې په دواخانو یا په نورو ځایونو کې که تاسو لاړ وای هغه ځای کې به تاسو مایکروسکوپ لیدلی وي یا به مو سترګې پرې لګېدلې وي که استعمال کړي مو هم نه وي دغه مایکروسکوپونه چې تاسو په لابراتوارونو کې وینئ هغه مرکب مایکروسکوپونه دي مایکروسکوپ ډېر ډولونه دي فقط دوه ډوله دلته څه ډول نیسو ساده هغه مایکروسکوپ ته چې موږ ورته ضربین ورته وایو یوه عدسیه لري سر جوړونکي ورڅخه کار اخلي په 1590 کال کې زکریا جانسن او جوهان منځته راوړل مرکب له هغه مایکروسکوپ څخه عبارت دی چې دوه یا څو عدسیې ولري مرکب مایکروسکوپ بلل کېږي هم له نور څخه کار کوي هم له برق څخه کار کوي ګولې زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت مو همدومره و په راتلونکي درسي ساعت کې به تاسو ته زه دا وښیم چې ساده مایکروسکوپ کوم او څه ډول دی همداشان په راتلونکي درسي ساعت کې به تاسو لپاره دا وښیم چې مرکب مایکروسکوپ کوم او اجزاوې کومې دي او د هر اجزا وظیفه یې کومه ده دا به په راتلونکي درس کې ستاسو لپاره په عملي ډول مایکروسکوپ تشریح کوم او نن ورځ مو په نظري ډول زموږ سره درس ولې هیله ده چې د نن ورځ له درس څخه به مو خوند اخیستی او یو څه به مو ترې زده کړي وي ګونو زده کوونکو تر بل درسي ساعت مو په پاک الله سپارم ښې شپې او ورځې او ستاسو د روښانه آینده په هیله